راځي یو لیدنه د بنگلاديش نه وکړو چې بنگلاديش ولې جی ډي پی هر کال کې په زیاتېدو روان ده. صحیح ده، زه پوهېږم ټیکسټایل انډسټري هلته ډېره زیاته ده، که زارا ده که ګوچي ده، ټول هلته روان دي. لیکن دلته یو بخش ته چې موږ توجه ته ډېر کم ورکړی، خصوصا په افغانستان کې چې کوم توجه ته بنگلاديش، انډیا، پاکستان، نیپال ټول توجه ته ورکړی ده، هغه فریلانسنګ انډسټري ده. کوم کسان هم زما دا ویډیو پاکستان کې ګوري هغوی پوهېږي چې فریلانسران څومره د میاشتې انکم لري، بلکې پاکستان ته پلان جوړ کړی دی چې څومره هغوی نه ټیکس واخلي او څو شیان نور ته هم امکانات برابر کړي، بلکې یو پلیټفارم یې جوړ کړی و د پاکستان دولت چې څنګه کولی شي هغوی فری زده کړه وکړي. نور کورسونه جوړ شوي لکه آزاد چای والا شو، نور شو چې فریلانسران ټرین کوي. لیکن پوښتنه زما دا ده چې ولې دا کار موږ په افغانستان کې نه کوو؟ ولې هغوی میلیون هاو فریلانسران لري؟ ولې چې کوم وګورو بنګلور میلیون هاو فرانسلانس لري، نیو ډلهي، ممبئی، ټول انډیا، نیپال، بنگلاديش، نور ملکونه زموږ چې کوم همسایګان دي، ازبکستان، تاجکستان، راشیا، لیکن منځ کې په ټول دایره کې یو افغانستان دی چې په شمار لس فریلانسران نه لري. زه پوهېږم فریلانسنګ امتحان شوی دی، ټیسټ شوی دی، په دنیا کې 1 بلین فریلانسران دي او زیاترونه ملټي بلین ډالر انډسټري ده. زما پلان دا دی چې افغانستان کې فریلانسنګ عام کو، خلکو ته ټریننګونه ورکو، خلکو ته موږ امکانات برابر کړو. دلته پیسې نه راځي، کولی شي چې ولرنا سره خبرې وکړي، ستا پیسې ولرنا اکاونټ ته یا په دوبۍ کې یا په یو کې راشي او موږ ورته افغانستان کې درکو. لیکن هدف دا دی چې افغانستان کې په داخل کې وظیفې کمې دي، پیسې کمې دي، امکانات کم دي، نو ولې ته باید د افغانستان نه یو بل ځای ته ونه ګوري او هلته یو ښه حلال او ښه پیسې ونه ګټي؟ دې کې مشکل څه شی دی؟ زه خو پکې څه مشکل نه ګورم. فقط 6 میاشتې 8 میاشتې زحمت دی، زده یې کړه. په لرنا کې مختلف موږ کورسونه لرو چې تا ته الف نه ته یې پورې ټول درسونه درکوي ته چې څنګه ته یو فریلانسر شې، څنګه یو شی خرڅ کړي. فریلانسنګ ډېر اسانه دی. هر هغه کار ته چې فزیکي خرڅولی شي، یعنی فزیکي ځای کار کولی شي، هغه کار آنلاین هم وکړه او یو ښه پیسې وګټه. کله چې افغانستان ته یو $200 معاش واخلي، 300 واخلي، لیکن هماغه ته بیرون د افغانستان نه آنلاین 3000 اخیستی شي. دا زموږ پلان دی چې انشاءالله په راتلونکو څو کلو کې موږ کم سے کم 1 لک فریلانسران افغانستان کې ولرو چې هر یو فریلانسر $1000 وګټي، د افغانستان اقتصاد ته به څومره ګټه ورسېږي. لیکن زه نشم کولی دا کار تاسو باندې فشار راوړم. تاسو به خپله مخکې راشئ او دا زده کړې وکوئ. کولی شئ ولرنا کې آنلاین راشئ، یوټیوب ته لاړ شئ زده کړئ، نور پلیټفارم ته لاړ شئ زده کړئ، او یا ولرنا فزیکي سنټر ته راشئ. لیکن هدف دا چې زده کړئ چې دغه ټارګټ موږ لاسته راوړو چې 1 لک فریلانسران به په راتلونکو څو کلو کې موږ په افغانستان کې ولرو انشاءالله.